یو ملګری سوال کړل چې زما د خلینا کلمه کفر ادا شوی دی د الله رب العزت په حواله سره ډیر نازیبا الفاظ زما د خلینا وتلی په دی وجه چې زه په یو بیماری کې مبتلا یم د هغې بیماری د شدت په وجه باندې زما د خلینا د الله رب العزت په شان کې ګستاخی شوی ده بی ادبی شوی ده او کفریه کلمه چې هم دغه زما د خلینا وتل اوس مال څه ګول پکار دی آیا زه به دوباره کلمه وایم آیا د دې کلمه کفر ویلو سره زما چې کوم نکاح دی ختم شو دوباره به نکاح کوم یا مخکنی نکاح چې کوم دی هغه برقرار وي ټول مخکنی خبردار دی بلګری دا خبرو کړه چې زه بیمار یم او زما د بیماری په وجه باندې چې کوم دی زما د خلینا د الله رب عزت په شان کې ګستاخی شوی نو یاد وساتئ چې په انسان باندې څه قسم له حالت راځي نه هغه کې د الله رب عزت شکر ادا کړئ او بعض مرتبه چې انسان باندې څه مصیبت راځي څه ازمایش راځي په دې کې د الله رب عزت ډیر غټ حکمت یعنی الله رب عزت انسان له مقام ورکي ډیر اوچت مقام ورکي خو داغه اعمال دا سینې چې هغه مقام ته ورسي نو بیا الله رب عزت چې الله رب عزت هغه باندې د سې ازمایش راولي بیماری یا بل یو ازمایش د هغه ازمایش په وجه باندې دغه ګناهونه الله رب عزت معاف کړي او هغه مقام ته ورسي ځکه چې دا اعمال خدا سینې چې دی بیا ځي ورسي خو الله رب عزت د سې ازمایش کې د مبتلا کی د هغه ازمایش په وجه باندې دغه ګناهونه صفاشي او د هغه مقام ته ورسي د دې حدا پور راځي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بندا د الله یو بنده چې کله خپل په دې جیب کې لاس منډي او یو شیر علي مثال طور پر چابي علي دا چابي چې کوم د جیب کې چې کوم دی یو خپل خاطر ابتلال شي او انسان دا و چې هغه چابي چا دروګ شو په دې کې د انسان تلګونه تکلیف ورسي په دې لګ تکلیف باندې الله رب عزت ته اجر ورکړي نیکی ورکړي الله رب العزت خودم را غفور رحیم ذات خپل په بندگانو باندې دومره مهربان نو موږ ته څومره تکلیف را رسي بیماری په صورت کې یا په بل صورت کې نو دا د الله رب العزت د طرف نه غره یو حکمت په دې کې په دې باندې موږ تاسو له صبر کول پکاري او چې موږ صبر کوو نو الله رب عزت موږ تاسو له مقام زموږ چې مقام دی غوا هغه مقام ته موږ الله رب عزت رسي چې کوم مقام الله رب عزت موږ تاسو ته مقرر کړل کوم موږ بنا صبري کو ناشکری کو نو بیا موږ د الله رب عزت څه نقصان نشو کولای خپل نقصان وکړو اوس راځو دې مسلې طرف ته دی ملګری ویل چې زما د خلینا د الله رب عزت په شان کې ګستاخی شو ده کلمه کفر ما ولنو ظاهره خبره ده چې تا کلمه کفر ادا کوو نه د دې کلمه کفر سره چې کوم دې ته د اسلام نه خارج شو او چې د اسلام نه خارج شو نو ستا چې کوم نکاح دی اتوماتیکلی مات شو ختم شو اوس چې کوم دې د کلمه کفر ادا کول نه بعد فیل فور چې کوم دې توبه کول ضروری دی چې کومه کلمه دې ادا کړله کلمه کفر باغې باندې توبه کول او دوباره کلمه ول دا تاسو په ذمہ دي دا غشانتي تجدید نکاح کول یعنی دوباره نکاح کول نکاح چې کوم دې تازه کول دم ضروری دي او داغي طریقه بدای چې کم از کم دو نارینه وي د گواهی په تور پر او دا خزه خاون وي نو دوی ایجاب او قبول کی او باقاعده مہر متعین ظاهر خبره دوباره نکاح کی چې دوباره نکاح کیږي نو هغه لپاره چې کوم دې نکاح لپاره سو گواهانو ضرورت دي دو گواهان نارینه او که دو نارینه نه یو نارینه نو دو زنانه به سره بیا گواهی ورکړي دا غي لپاره په دې کې چې کوم دې د خطبه ویلو ضرورت نشته صرف ایجاب او قبول کی یو بل قبول کی او مہر متعین کی دا خزه خاون او دا چې کوم دې تجدید نکاح صورت جوړيږي چې کم از کم دو کسان نارینه گواهانی یا یو نارینه او دو زنانه دا گواهانی او دو یو ایجاب او قبول کی یعنی یو بل قبول کی زنانه و چې بای ما په دومره مہر کې تما تقبلی او دا شانتي چې کوم نارینه ده هغه خاون دي هغه چې ما تقبلی په دومره مہر کې چې کوم دې دومره مہر زتا درکوم تمادم قبولای نو دا شانتي ایجاب او قبول دی کی نو د دو نکاح وشي نو امید کوم چې دا مسله به تاسو په سمجھ کې راغلي الله رب عزت نه دعا ده چې الله رب عزت موږ تاسو له د دین صحیح سمجھ او باغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته